مشهور شاعر او لیکوال سلیمان لایق ولسمشر غني ته څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. هغه شاعر چې وایي پاڅېږه وطنه، نن په ټپي حالات کې په روغتون کې پروت دی. څو ورځې وړاندې د ششدرک په چاودنه کې د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر سلیمان لایق ټپي شو. ولسمشر غني له پوره بختیاو سره چې له یوې خوا ټاکنیزې مبارزې ور په غاړه دي او له بلې خوا د دولت چارې، خو د دې هر څه سره بیا هم تیر ماښام د شاعر او لیکوال سلیمان لایق پوښتنې ته د غازي امان الله خان روغتون ته ورغی. د لیدو پر مهال سلیمان لایق ولسمشر غني ته 3 خبرې وکړې. ته مې په دې خوښېږي ولسمشره چې ته د پاچاهانو خویونه او اکټونه نه کوې بلکې د خدمتګار اکټونه کوې. دویم، ملت نه زموږ په دور اعتماد وکړ او نه یې په نورو اعتماد وکړ، خو په تا یې هم اعتماد وکړ او هم باور در باندې لري. ولس چې در باندې کوم باور او اعتماد کړی د دې مبارکي درکوم، مبارک دې شه. درېیمه خبره یې دا وکړه، ستا تقوا راته له هماغې ځوانۍ معلومه ده، ته زموږ ویاړ یې. دا هغه څه و چې ښاغلي لایق غني ته وویل. په هر حال په دې کې شک نشته چې افغانان تر ډېره مرده پرست خلک دي، د ژوندوی قدر نه کوي. د امان الله خان سره یې هم مخالفت درلود، د داود خان سره یې هم مخالفت درلود، د ډاکټر نجیب سره یې هم همدغسې در واخله. خو دا په پوره ډاډ سره ویلی شو چې د افغانستان په تاریخ کې ولسمشر غني یوازینی ولسمشر دی چې په ژوندون دومره محبوبیت او پلویان لري. مخالفین به هم لري خو پلویان یې ترې ډېر دي، حتی په هغه کسانو کې چې د نظام په وړاندې جنګیږي هم د ده ملاتړي شته. خو بدبختانه اوس ګیر دي چې ښه مثال یې د اختر په اوربند کې د ځینو طالبانو نارې وې چې زنده باد اشرف غني بابا نارې وهلې. په هر حال ستونزې باتمن وي. په افغانستان کې 40 کاله جګړه تېره شوې او لا هم روانه ده. د کرزي په وخت کې بې شمېره ښکارور پیدا شول چې خوشبختانه د ډېرو ښکارونه غني ورمات کړل. ځینې وایي د اشرف غني په وخت کې ګڼ خلک ووژل شول، حتی تر 45,000 سرتېري پکې شهیدان شول. خو دلته باید لږ فکر وکړو، آیا دا جنګ د اشرف غني جنګ ده؟ آیا دا جنګ اشرف غني افغانستان ته راوړی؟ ځواب نه دی، ځکه اشرف غني 15 کاله کېږي واک کې ده، اما جنګ له 40 کالو راهیسې روان ده. د سولې لپاره خو اشرف غني تر بل هر چا ډېر کوشش وکړ. حکمتیار سره یې سوله وکړه، د طالبانو سره یې د سولې لپاره نړیواله اجماع رامنځته کړه. د کعبې شریفې نه د افغانستان د سولې غږ خپور شو. د حامد کرزي په وخت کې له کوټې نه کوم دکاندار د طالبانو د استازي په نوم راغلی و، ښې شاهانه ډوډۍ یې وخوړلې او په آخر کې پیسې هم له ځان سره وړې وې. خو نن هماغه کسان چې د غني له برکته د طالبانو سره کېناستل غني د سولې مخالف بولي. په هر حال نور دې مو خدای پوه کړي. تاسو د ولسمشر غني په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.